السلام علیکم. جاوید احمد فضلی یم ستاسې د نن ورځې د درس سره د نهم ټولګی اول یونټ او دریم لسن دی، صفحه د پنځمه، شپږمه او اوهمه. نو کولی سئ خپل کتابونه راواړوئ، خپل درس به د خیره سره شروع کړو. د دې در مخه چې نوي درس ته ولاړ سو، د پرون د درس یوه لنډه معرفي یا یادونه درته کوم چې د ډکشنري په اړه و. د ډکشنري سکیلونه مو ووایه. وخت اجازه نه راکوي چې د ډکشنري د سکیلونو په اړه خبرې وکړو، خو راځئ څلرمې صفحې ته په څلرمه صفحه کې یو دوه سوالونه دي، هغه کولی سئ تاسې په خپله ډک کئ. یو وایي د entry word is، دخولي لغات کوم لغات ته ویل کېږي، دا جمله به تکمیلوئ. دوهم what part of speech is the entry word، په دې مثال کې چې راغلی د parts of speech د برخې یا د کلام د اجزاو په برخه کې discuss کومه برخه ده. راځئ خپل نوي درس ته به راسو د خیره. vocabulary و use a dictionary to look up the following words. پرون مو د ډکشنري سکیلونه ووایه، نن تاسې ته یوه وظیفه درکوي، یو اووه دانې لغاتونه دي. تاسې به دا لغاتونه په ډکشنریانو کې ګوري او د دې لغاتونو به تاسې معنا پیدا کوئ. نو ضرورت نسته چې زه باید دا لغاتونه درته معنا کړم، ځکه چې دا ستاسې کارخانګي ده. اول لغات دی plan، دوهم دی graph، دریم لغات دی organize، څلورم لغات دی summarize، پنځم دی proofread، شپږم دی review او اووهم لغات دی topic. نو دا لغاتونه به د خیره سره په ډکشنریانو کې چک کئ خپل، او د هغه وروسته use each word in a sentence. د دې لغاتونو دپاره به یوه جمله جوړه کړئ، یا دا لغاتونه په جملو کې به استعمال کړئ. in pairs compare your answers، چې دا ضرورت نسته. راځئ لسنینګ برخې ته د خیره سره. د لسنینګ په برخه کې همیشه استاد یو څه وایي او تاسې به یو فعالیت اجرا کوئ، چې نن به هم حتما دغسې وي. ښه متوجه سئ. پنځمه صفحه ده listening check the table use a pencil. لاندې چې کوم ټیبل یا جدول درکړ سوی دی، هغه به دا خانه ور ټیک مارک کوئ یا به دا خانه ور ټیک مارک کوئ، او کوشش وکئ چې ځکه چې په کتاب کې کوئ نو د پنسل څخه کار واخلئ. در څو که اشتباه کېږي در څه یا غلطېږي، کولی سئ بیرته یې پاک کړئ، او که ستاسې د کتابه څخه بل څوک ګټه اخلي، کولی سئ هغه بیا بیرته پاک کړئ. check the table و use a pencil. ښه غوږ ونیسئ. وایي are you a good listener، آیا تاسې ښه غوږ نیونکی یاست، آیا تاسې ښه مخاطب یاست. listen to your teacher، خپل استاد یا معلم ته غوږ ونیسئ while he or she reads the following sentence، کله چې هغه دغه لاندې جملې درته وایي. decide which will help you become a better listener، decide تصمیم ونیسئ which will help you، چې کوم به ستاسې سره مرسته وکړي د دغې جملو څخه، د دغې نصیحتونو څخه به کوم یو ستاسې سره مرسته وکړي چې تاسې بهتره مخاطب بیا غوږ نیونکی اوسئ. نو د جملو د رویه څخه یې دلته اډوایس لاندې تاسې ته شمیرې یا نمبر درکړی. هر هغه جمله چې ستاسې سره مرسته کوي ښه مخاطب سئ، نو هغه به سترانګ انتخاب کوئ، او هغه چې ستاسې سره مرسته نه کوي هغه به ویک یا ضعیف انتخاب کوئ. ښه غوږ ونیسئ، جملې زه درته وایم او ترجمه کوم یې هم. keep comfortable eye contact، تاسې د سترګو جنګ یا د سترګو رابطه د خلکو سره په ښه راحته توګه سره باید ولرئ. یو نصیحت دی، کله چې د یو چا سره درېږئ خبرې ورسره کوئ، باید د هغه سترګو ته وګورئ، داسې نه چې هغه خبرې کوي او ته بلې خواته ګورئ. که سترانګ دی نو اوله سترانګ انتخاب کوئ، او که فکر کوئ چې ضروري نه ده نو ویک انتخاب کوئ. دوهم don't forget to underline the key words and main ideas of the text، کوشش وکئ چې د متن اصلي نظریه یا د متن کلیدي لغاتونه مو هیر نسی یا در څخه لاندې خط کشول در څخه پاته نسی. که نقل درکم نو دا په اصل کې ویک دی، ځکه چې دا په ګډ لیسنر یا ښه مخاطب کې نه راځي، بلکې دا د ریډینګ یا د مطالعې یوه برخه ده. نو دا کولی سئ تاسې ویک کړئ. دریم ته راسئ when you face to another person don't sit or stand sideways، کله چې د یو چا سره خبرې کوئ مخامخ ورسره ودرېږئ او کوشش وکئ چې داسې موقعیت ځان ته غوره کړئ چې د هغه پر مخامخ یاست، دا بغل و هغه بغل، یا شاته نه یاست ولاړ کړی چې خبرې کوئ. څلورم sit or stand on the same level to avoid looking up or down on the speaker، کله چې د چا سره خبرې کوئ کوشش وکئ په داسې موقعیت
کې ودرېږئ چې نه دې ته ضرورت چې تاسې هغه ته لوړ وګورئ او نه دې ته ضرورت چې هغه ته ښکته وګورئ. یعنې که هغه په مځکه خالي مځکه باندې ولاړ یې تاسې هم په خالي مځکه ودرېږئ، او که هغه پر یو جګ ځای باندې ولاړ یې تاسې هم هغه جګ ځای ته ور وخېږئ تر څو چې ضرورت ونه سي لاندې او یا پورته وګورئ. Look at the pictures and titles and then ask yourself questions about that. یعنی عنوان او انځورونو ته وګورئ او وروسته خپل د ځان څخه د هغه په اړه پوښتنې وکړئ. آیا دا د ښه مخاطب اوسېدو دپاره یو ښه نصیحت دی که نه دی؟ کولی سئ انتخاب یې کړئ. Be genuine when attention and interest are shown. مخلصه اوسئ کله چې تاسې ته څوک توجه کوي یا د چا توجه او یا د چا لیوالتیا درته ښودل کیږي. Don't talk a lot. خبرې ډېرې مه کوئ. اتم be interesting. البته دا interest دی چې ستاسې کتاب کې غلطي سوی دی ځکه چې دا interesting د شیانو دپاره راځي. No, be interested for more listening than talking. یعنی کوشش وکئ دې ته لیواله اوسئ چې ډېر واورئ د دې پر ځای چې ډېرو خبرو ته لیواله واوسئ. یعنی کوشش وکئ لږ خبرې وکړئ او ډېر واورئ. Look at the person speaking to you. هغه کس ته چې خبرې درته کوي هغه ته مخامخ وګورئ. او لسم take an open position. یو خلاص یا یو درست یا یو داسې ځای چې مخ ته یې هېڅ معنی او شی نه وي داسې یو موقعیت ځان ته غوره کړئ. A very relaxed posture. او یو ډېر ثابت او ډېر راحت موقعیت ځان ته غوره کړئ. With arms and legs uncrossed. داسې حال کې چې لاسونه او پښې مو سره تیرې ویر نه وي. یعنې کله چې خبرې کوئ داسې یو موقعیت ځان ته ونیسئ چې نزاکت هم مراعات سي او د خبرې کوونکی کس یا د متکلم توجه ستاسې طرف ته وي او تاسې هم وکولی سئ د هغه خبرو ته غوږ ونیسئ. نو د دې جملو د رویې څخه تاسې دغه strong او weak کولی سئ انتخاب کړئ چې زه نسم کولی strong او weak یې درته ووایم چې ستاسې صحیح او غلط څومره دی. خو که ضروري وي په لنډه توګه به یې درته ووایم. اوله جمله چې ده strong دی، دوهمه جمله چې ده weak دی، درېیمه جمله چې ده strong دی، څلورمه جمله چې ده strong دی، پنځمه جمله چې ده weak دی، شپږمه جمله چې ده strong دی، اوومه جمله چې ده هم strong دی، اتمه جمله چې ده هم strong دی، نهمه جمله هم strong دی او لسمه جمله هم strong دی. نو که کم یو مو غلط کړی تاسې هغه کولی سئ درست کړئ. In pairs compare your answers. خپل د ملګرو سره که په صنف کې اوسئ نو کولی سئ جواب مو د ملګرو سره مقایسه کړئ او د هغه وروسته وایي listen to your teacher while he or she says the correct answer. How many of your answers are correct? لکه څنګه چې ما درته ووایه نو کولی سئ وګورئ چې آیا ستاسې سوال جوابونه درست وه او که نه وه. راځئ د خیره سره شپږمې صفحې ته. شپږمه صفحه کې موږ conversation لرو. وګورئ in pairs practice the following conversation. په جوړه سره لاندې محاوره تاسې څه شي کوئ؟ تاسې تمرین کوئ یا پریکټس کوئ. شاګرد وایي I really need to improve my English. په رښتیا زه ضرورت لرم چې خپل انګلیسي تقویه کړم. انګلیسي ته مې بهبود ورکړم. وایي so do I. همدارنګه زه هم ضرورت ورته لرم. What are you going to do? ته غواړې چې څه چم وکړې، څه کار وکړې، غواړې د انګلیسي د قوي کولو لپاره څه کار وکړې. وایي I'm going to listen some English programs. زه غواړم چې listen to some English programs. یو څه انګلیسي پروګرامونو ته غوږ ونیسم. And speak English more often. او کوشش کوم چې اکثر اوقات انګلیسي وغږیږم. نو دا به یعنې زما سره مرسته وکړي چې انګلیسي مې پرمختګ وکړي. What else? نور څه؟ What else? نور څه غواړې چې وکړې. I'm going to use graphic organizers to review new vocabularies. زه به د ګرافیک ډیزاینر ارګنایزر څخه ګټه واخلم تر څو نوي لغاتونه چې شي کړم مرور کړم یا یې زده کړم. ګرافیک ارګنایزر که تاسې پیژنئ لکه په ځینې مکاتبو ځینې تعلیمي ځایونو کې همدارنګه ځینې سیمینارونو کې ځینې
د پزل په رقم عکسونه یي یا ځینې نور شیان یي چې هغه په واسطه تاسې کولی سئ لغاتونه، نقشې، دا شیان ټوله جوړ کړئ او کولی سئ هغه زده کړئ. فرض کړئ یو پزل دی، پزل پېژنئ د گیم په رقم، داسې یو پزل دی، فرض کړه 4 دانې دي، تاسې ته وایي دا 4 په هر یو کې یو توری، تاسې ته وایي مثال BOOK، تاسې ته وایي چې وبخښئ، تاسې ته وایي چې دا پزل داسې کښېږدئ چې دا د دې څخه یو لغات جوړ سي او یو معنا ورکړي. نو دې ته تاسې کولی سئ ګرافیک ارګنایزر ووایاست. نو وایي زه د دې څخه کار اخلم تر څو خپل نوي لغاتونه مرور کړم او یا یې ترتیب کړم. وایي that sounds like a lot of hard work، دا ډېر سخت کار معلومیږي، یعنی دا به ډېر زیار باسي. ته که وغواړې چې هم انګلیسي وغږېږي، هم پروګرامونو ته غوږ ونیسئ او همدارنګه د ګرافیک ارګنایزر څخه ګټه واخلئ. Is discussing your plans with others helpful؟ Why؟ دا سوال به تاسې په خپله جوابوئ. آیا دا چې خپل پلان د نورو خلکو سره تاسې د بحث لاندې ونیسئ، آیا دا helpful ګټور دی او که نه دی؟ دلته راځئ د خیره سره ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې یو سپک یو کوچنی البته سټرکچر لرو چې د فیوچر پلان په اړه دی او پرزنت کانټینوس ټنس دی د بی ګوینګ ټو سره. فقط زه به دا پر تخته باندې درته ولیکم چې وخت مو ضایع نه سي، وروسته به خبرې پرې وکړو. ښه د خیره سره رابسو خپل ګرامري ټکي ته چې ګرامر مو البته نوشته دی فیوچر وث. دلته موږ د آینده پلانونو په اړه خبرې کوو. فیوچر آینده ته وایي، وث په کومو شیانو سره موږ آینده پلانونو باندې خبرې کولی شو. څو ټنسونه دي، خو دلته فقط موږ د پرزنت کانټینوس ټنس په اړه او د بی ګوینګ ټو سټرکچر په اړه خبرې کوو. که تاسې متوجه سئ پرزنت کانټینوس ټنس یا پرزنت پروګرسیو ټنس معمولا د هغه عمل دپاره استعمالیږي کله چې موږ غواړو د داسې یو عمل په اړه خبرې وکړو چې هغه همدا اوس جریان ولري او یا د خبرو کولو په وخت کې جریان ولري د یوې لنډې وقفې سره او یا بې له هغې څخه. خو ځینې وختونه د دې پرزنت کانټینوس ټنس یا پرزنت پروګرسیو ټنس یو بل یوزج آینده پلان ښودل هم دی. نو دلته موږ هغه یوزج استعمالو. همدارنګه بی ګوینګ ټو چې د سمپل فیوچر یو سټرکچر دی چې دا هم موږ ته آینده پلان ښیي. پرزنت کانټینوس ټنس کولی سو بې پلانینګ او د پلانینګ سره یو ځای استعمال کړو. یعنی زه کولی سم ووایم چې I am leaving tonight. I am leaving tonight. که تاسې دا جملې ته توجه وکئ، I am leaving tonight یو present continuous tense جمله ده، خو مقصد یې دی چې زه نن ماښام حرکت کوم. یا I am leaving today afternoon. زه نن ماپښین حرکت کوم. نو دلته هم present continuous tense دی خو زموږ د آینده پلان ښیي. کیدای سي اوس سهار وي خو زه نن ماښام حرکت کوم، هغه آینده کې راځي، خو موږ کولی سو د پرزنت کانټینوس ټنس څخه کار واخلو د آینده پلان دپاره. او یا کولی سو ووایي I am planning to do this. زه د دې کار د کولو پلان لرم، دا هم آینده پلان ښیي. او یا کولی سو بی ګوینګ ټو څخه کار واخلو چې بی ګوینګ ټو دا بی از ام آر دی او ګوینګ ټو په خپله راځي، د هغه وروسته زموږ خپل اصلي فعل راځي چې دا سټرکچر په سمپل فیوچر کې دی. کولی سئ ووایاست د مثال په توګه subject plus be plus going to plus verb plus نور complement او وبخښئ او نور object دا شیان. وایي مثال I د I دپاره از ام آر کې ام لرو I am going to play football. I'm going to play football. زه فوتبال کوم. مثال وایست I'm going to play football tomorrow. سبا ته زه فوتبال کوم. یعنی چې هر څه وسي زه سبا فوتبال کوم. نو
د فوټبال لوبه کوم. نو دا د آینده پلان دپاره راځي هم present continuous tense او هم be going to simple future structure چې دا په کتاب کې ذکر شوی دی. تاسې کولی شئ توجه ورته وکړئ. راځئ د خیره سره شپږمې صفحې ته ګرامر په برخه کې متوجه شئ. ورته نوشته دی future with آینده ښیو د دغې سټرکچرونو په واسطه یا آینده پلان ښیو. ښه متوجه شئ ورته. present continuous tense کې وایي what are you planning to do this year. ته څه پلان لرې چې سږ کال یا دا کال وکړې. وایي I am planning to work hard. زه پلان لرم چې څه شی وکړم؟ سخت زیار وباسم یا سخت کار وکړم. زه پلان لرم سږ کال زیار وباسم. دلته متوجه سئ تاسې زموږ جمله او سټرکچر present continuous tense یا present progressive tense دی یا حال جاری زمانه ده خو آینده پلان شي. په دا بل جدول کې وګورئ دې طرف ته په دې چارت کې be going to ده چې دا هم آینده پلان دپاره استعمالیږي. وایي what are the students going to do. What are the students going to do. پوښتنه ده شاګردان څه کوي یا شاګردان به څه وکړي. وایي they are going to review new vocabularies. دوی نوي لغاتونه مرور کوي. دا هم آینده ښیي چې په آینده کې دا کار کوي. او یا هم they are going to use a graphic organizer. دوی د ګرافیک چې معلومات ما درکړل چې ما وویله د هغه پزلونو په واسطه دوی غواړي چې لغاتونه زده کړي او یا هغه استعمال کړي تر څو لغاتونه په یاد کړي. راځئ complete the sentences in the following diagram. Use the correct form of the verb. په دغه ډیاګرام کې لاندې کوم جملې چې راغلی دی تاسې کولی سئ د present continuous tense د جملو څخه کار واخلئ او یا کولی سئ د be going to څخه کار واخلئ او لاندې جملې صحیح کړئ. وګورئ د فعل اصلي یا سم حالت استعمال کړئ. د مثال په توګه وایي what are you doing next Friday. ته بل جمعه څه کوې یا بلې جمعې ته به څه وکړې. آینده پلان دی. ته به جواب کې وایې I am going to study for my history test on Saturday. زه به خپل د تاریخ د امتحان دپاره د شنبې په ورځ درس وایم. نو کولی سئ د be going to څخه هم کار واخلئ او کولی سئ د present continuous یا present progressive tense د سټرکچر څخه هم کار واخلئ. دا ستاسې کارخانګي ده. راځئ be in pairs talk about how you plan to study for. لکه څنګه چې تاسې ټوله په کورو کې یاست کیدای سي د ځانه سره څوک ونه لرئ چې د هغه سره بحث وکړئ. کولی سئ د دغه شیانو په اړه په خپل کتابچو کې یو پلان نوشته کړئ. وایي د دغه شیانو د لوستلو په اړه یا د دغه شیانو د اجرا کولو په اړه خپل پلانونه نوشته کړئ. daily quizzes روزمره صنفي امتحانونو په اړه دپاره څنګه درس وایست. midterm exams وبخښئ راځئ دې بغل ته ویکلی ټیسټ هفتهوار یا د اونۍ د امتحانونو په اړه دپاره څنګه درس وایست. midterm exams چهارنیمه یا درې میاشتني یا د دورې د نیمایي امتحانونو دپاره څنګه درس وایست او فاینل exams د آخري یا فاینل امتحانونو دپاره څنګه درس وایست. ښه راځئ اووهمې صفحې ته چې دا صفحه کې هیڅ شی نسته فقط کارخانګي ده او فعالیتونه دي چې تاسې باید په خپله اجرا کړئ ځکه چې رایټینګ برخه ده. وایي write a paragraph about a better listener. د تیر درس دی یعنی د ښه اورېدونکی یا مخاطب په اړه یو پاراګراف ولیکئ چې یو ښه اورېدونکی یا مخاطب څوک کیدلی سي. تاسې وایاست چې یو ښه مخاطب هغه څوک کیدای سي چې مخامخ ویونکی یا متکلم ته ودرېږي داسې وکړي هغسې وکړي او یا داسې وکړي. هغه کم خاصیتونه چې هلته ذکر کړی وي هغه د رویې څخه بې لیکئ. بي ته راسئ وایي complete the following web. Then use the information to write a paragraph about ways to improve your English. لاندې ویب یا جال یا ډیاګرام تکمیله کوي. اول د هغه وروسته یو پاراګراف ولیکئ چې څنګه کولی سو خپل انګلیسي ته موږ تس بهبود ورکړو یا پرمختګ ورکړو. why English is important. اول سوال دی ولې انګلیسي مهمه ده هغه به دلته لیکئ. انګلیسي ولې مهم دی دلته به لیکئ. د هغه وروسته سکلز په انګلیسي کې کوم
مهارتونه دي دلته به یې لیکئ. هغه وروسته difficulties هغه مشکلات یا چالنجونه یا چالشونه ستاسې مخته راځي هغه به دلته لیکئ. how I can یا how can I improve my English. البته کله چې دا سوال یې کوئ نو can I ووایو بهتره ده. how can I improve my English. زه خپل انګلیسي ته څنګه بهبود ورکولی سم یا څنګه یې پرمختګ ورکولی سم هغه به دلته لیکئ. د هغه وروسته به review your paragraph د هغه وروسته به د دې وروسته پاراګراف لیکئ او بیا به خپل پاراګراف ریویو کوئ. دا و زموږ څه د نن ورځې درس. توجه څخه مو ډیره زیاته مننه. وخت په خیر. د خدای په امان.